د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. پاکستان ویلي چې د جون تر 13 نیټې به هیڅ راجستر شوی افغان نه اخراجیږي. د پاکستان مرکزی حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې راجستر شویو افغان کډوالو ته د ورکړل شویو POR کارتونو موده د جون تر 13 نیټې پورې غځول شوې ده. ټاکل شوې ده چې نن سه شنبه به د سترې محکمې اړوند د اساسي قانون محکمه یو ور بیا له پاکستان څخه د افغانانو د ډلهییز اخراج پر ضد د غوښتنې اجتماعیه غونډه پیل کړي. په پاکستان کې د ACC کارت لرونکو افغانانو شمیر نږدې 14 لکه او د POR کارت لرونکو شمیر بیا ولکو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لړۍ هم چټکه شوې ده. لوکزامبورګ د افغانستان سره 1.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د لوکزامبورګ له مرستې مننه کړې او ویلي دي چې دا پیسې به له هغو افغان کورنیو سره مرسته وکړي چې له جدي ننګونو سره مخ دي. یاد صندوق ټینګار کوي چې دا بودیجه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بنسټیزو خدماتو او ښه معیشت په برابرولو کې مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 2015 کال پر مهال افغانستان کې 14.8 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. یا د ادارې ویلي چې د دې خلکو د ملاتړ لپاره 1.9 میلیارډ ډالر بودیجې ته اړتیا لري. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله سږ په جمی کې نشي کولای چې په افغانستان کې له 1 میلیونه وګړو سره مرسته وکړي. ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي کال تر پایه له سمنان ولایت څخه ټول افغان کډوال وباسي. مهر خبري اژانس ته یکشنبه په ورځ د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدي آقا بیراری له قوله راپور ورکړی چې د بهراني وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 هجري شمسي کال تر پایه له دغه ولایت له ټولو بهراني وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د یا چارواکي په وینا په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایي پیر او پلور کې مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړي چې له سرغړونکو سره به جدي چلن وشي. د افغانستان غالیو پلورونکو اتحادیې مسؤلینو خبر ورکړی چې د ترکیې استانبول ښار کې د غالیو نړیوال نندارتون کې افغاني غالۍ هم نندارې ته وړاندې شوي دي. د یادې اتحادیې مسؤلینو ویلي دي نندارتون کې د 19 هیوادونو ماشیني او لاسي غالۍ راوړل شوي چې له افغانستان څخه هم 8 شرکتونو غالۍ نندارې ته ایښي دي. د یادې اتحادیې مسؤلینو ویلي دغه نندارتون چې د نړۍ په کچه تر ټولو لوی نندارتون دی 4 ورځې به دوام وکړي چې موخه یې بازار موندنه او افغان سوداګرو لپاره له اروپایي بازارونو سره د اړیکو ټینګول دي. کندهار ولایت کې د چرګانو د دانې تولید او د پنبې د پروسس فابریکه پرانیستل شوه. د کندهار ولایت مقام رسنیز دفتر ویلي چې دغه فابریکه د 3 میلیونه ډالرو په پانګونې سره فعاله شوي چې لسګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل محمد سلیم کریمي ویلي چې دغه فابریکه کې په هر ساعت کې 15 ټنه د چرګانو دانه تولیدېږي چې د کندهار په ګډون نور ولایتونو ته به هم تولیدات ولري. د بریتانیا کرکټ بورډ د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د لوبې لغوه کولو غوښتنې رد کړې او ویلي دي چې د یو اړخیزې پریکړې پر ځای باید متحد اقدام غوره شي. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان د غړو په ګډون تر 160 زیاتو سیاستوالو په یوه لیک کې د اروپا له مرکزي بانک څخه غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې له امله له دغې لوبې څخه ملاتړ ته د پای ټکی کېږدي. د ویلو ده چې د استرالیا کرکټ بورډ هم دغه هیواد له حکومت سره د سلا مشورې وروسته په 2023 او 2024 کال کې د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو لپاره د 20 ورځو لوبو سیریز لغوه کړی و خو بیا یې په نړیوال جام کې له افغانستان سره لوبه ترسره کړه. افغان ملي لوبډله د روان کال د فبرورۍ په 28مه په چیمپیونز ټرافي کې د انګلستان پر وړاندې لوبه ترسره کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې که د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو څخه وړاندې اسرائیلي بندیان خوشي نشي قیامت به جوړ کړي. د نوموړي په وینا دا برمته کېدل د بشریت پر وړاندې د جنایت یوه بیلګه ده. د ټرمپ د لوړې مراسم به د روانې میاشتې په 20 نیټه واشنگټن کې ترسره شي. دا په داسې حال کې دی چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه له 45,000 ډېر کسان وژل شوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو استعفا اعلان کړه. د کاناډا لومړي وزیر جسټن ټروډو د جنورۍ په 4 نیټه
د واکمن لیبرال ګوند د مشر په توګه خپل استعفا اعلان کړه او د پارلمان د ځنډولو غوښتنه یې وکړه. هغه رسنیو ته ویلي چې د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د لومړي وزیر په توګه کار ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو ورځو کې د جسټن ټروډو محبوبیت په بېساري ډول کم شوی دی. چین کې د یوې زورورې زلزلې له امله 95 کسان مړه شوي دي. د چینایي رسنیو راپورونو پر بنسټ دا پیښه سې شنبه د جنورۍ په 9 سهار مهال د چین لویدیځ په تیبت سیمه کې رامنځته شوې ده. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 7.1 ښودلی دی. د راپورونو پر بنسټ په دې پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان ټپیان شوي او ځینې لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي چې د ژغورنې عملیات روان دي. د چین د دولتي رسنیو لخوا خپاره شوي انځورونه ښیي چې سړکونه، لارې، ودانۍ او موټرونه ویجاړ شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې ورځې مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.